Hai ګرانو دوستانو السلام علیکم زه غوټی یم او نن ورځ زه او زما همکاره زرینا سلامونه ښکلې زرینا سره یو ځای د چین د چاپي چارو موزیم ته راغلی یو تاسې ګورئ زموږ تر شا او کتلی شئ دغه شان کتلی شئ چې د چین چاپي چارو موزیم دی 中国印刷博物馆ها او زموږ نننی مطلب څه دی یعنی کاغذ او چاپ تاریخ او پرمختګ دی نن ورځ د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابر ده نو تاسې پوهیږئ چې کاغذ او چاپ د بشریت د ادبیاتو او تمدنونو د خپرېدو په بهیر کې ډېر زیات مهم رول لوبولی او لوبوي یې ډېر مهم دی نو ښایي د کتاب په نړیواله ورځ به موږ له تاسو سره د کاغذ او چاپ د پرمختګ او تاریخ په اړه معلومات شریک وکړو اوس راځه چې ځو دغه موزیم ته ننوځو له موږ سره اوسئ او موږ سره یو ځای دغه موزیم سیل وکړو د معلوماتو له مخې چې دغه موزیم یعنی د چین د چاپي چارو موزیم په نړۍ کې د چاپ په اړه ډېر لوی موزیم بلل کېږي اوس موږ دغه موزیم ته ننوځو خو تاسې ګورئ اوس موږ په دغه موزیم کې یو او تاسې ګورئ دغه موزیم چاپېریال ډېر ښه دی او تالار یې لوی دی د معلوماتو له مخې چې دغه موزیم د 1996 د جون په لومړۍ نېټه په رسمي توګه د نندارچیانو پر مخ پرانیستل شوی او پیمانه یې په ټوله نړۍ کې ډېره لویه ده او په دغه موزیم کې نندارچیان د چاپي چارو د تاریخ او معلومات او د کاغذ د اختراع د تاریخ او د پرمختګ معلومات او د بېلابېلو د چاپي آرۍ او دستګاوو په اړه معلومات ترلاسه کولی شي او تاسې ګورئ دا یو ډېر ښکلی تالار دی اوس موږ لومړی له زرینۍ سره یو ځای د چاپي چارو د تاریخ په اړه نندارځي ته ورسېږو او تاسې ګورئ دلته لیکلي چې the first hall او د دغه نندارځي نوم دا دی چې د چاپي چارو ریښې په چین کې دي معنا یې دا ده چې ریښې چارې لومړی په چین کې اختراع شوی دی زرینه راځه چې ځو ننوځي هو په دې ځای کې لومړی موږ ښایي د خط او د چاپي چارو د اختراع په اړه مهم معلومات ترلاسه وکړو او په دې ځای کې هم ډېر زیات تاریخي اثار شته陶瓷موږ وایو陶器تاسې ګورئ او په چین کې لومړی خط داسې دی معنا یې او د انځور په شان قبل المیلاد 11 پېړۍ وه ډېر مخکې او تاسې ګورئ او معنا یې ځکه چې د کاغذ د اختراع کېدو نه مخکې خلک د حیواناتو په هډوکو او د کیشاپ په کاسو就是乌龟的壳د کیشاپ په دا د وایي هډوکي خلک په هماغه وخت کې د حیواناتو په هډوکو او د کاشیپ په کاسو کې خط لیکل ګورئ دوی هم په ډبریز تخته باندې چینایانو په لرغونې زمانه کې د حیواناتو پر هډوکو او د کیشاپ پر کاسو لیکل کول پر اسره پردی دوی هم په بنسي تختو باندې لیکل تاسې ګورئ اوس داسې په داسې بنسي لرګیو او بنسي تختو باندې هم لیکنه شته
خو براسيرو برده بري خوا مونږ وګورو چې په هماغه وخت کې چینایان هم په ورېښمینو پارچو باندې لیکل پیل وکړل خو پنسي تختې درندې وي او د ورېښمینې پارچې قیمتي وي نو د کاغذ د تولیدولو تخنیک د رامنځته کېدو نه مخکې خلکو پر هډوکو او یا د کیشاپ پر کاسو او یا په لرګیو باندې لیکل خو که یو سړی وړی یو کتاب ولیکي او هغې د پنسي یو ځنګل وڅول ته اړتیا درلوده براسره پرده په هماغه وخت کې په اروپا کې که وړی یو مقدس کتاب لیکل هغې د کبو 300 پسونو پوستکو ته اړتیا درلوده نو له دې څخه څرګندېږي چې د کاغذ د جوړولو تخنیک زموږ د ژوند لپاره دومره مهم رول لوبولی او هغې د بشریات د مدنیات او تمدنونو د خپرېدو لپاره ډېر مهم رول لوبولی او لوبوي یې نو د چین په ختیځ خان زمانه کې یعنې 1800 کاله مخکې د څایلون په نوم یو شخص د کاغذ د جوړونې تخنیک اختراع کړی دی تاسې ګورئ زما ترشا د څایلون سمڅه ده د چین په افسانو کې راګري چې څایلون د سیل په ترڅ کې د ویاړې په اوبو کې د سپینو ورېښمو په شان سپین نړۍ ماروچ پیدا کړی و او دغه ماروچ د اوږدو مودو لپاره په اوبو کې د ونو پوستکو او سوندو له لنډولو وروسته رامنځته شوی و څایلون له دې څخه الهام واخیسته او د ونو د پوستکي د سوندو پاڼې او زاړه ټوکران او کب نیولو جال یې جدا جدا کړل په اوبو کې یې لنډول او په میده کولو سره به یې کاغذي خمیر جوړاوه دغه کاغذي خمیر له خوټېدو وروسته د نړۍ پاڼې په باغ پر پوزي اچولو او په دې وسیله یې کاغذ جوړ کړل تاسې ګورئ داسې ټول پخواني کاغذ دی او د داسې کاغذ رنګ ژیړ دی او د اوسني کاغذ په شان نه دی نو د څایلون لخوا د کاغذ د جوړولو تخنیک له اختراع کېدو نه وروسته نو چینایان په کاغذ باندې د لیکلو تاریخ شروع شوی دی او تاسې ګورئ دې خوا زما ترشا هغه ځای د پخواني کاغذ د جوړونې دوه جاري سړي شته دوی اوس د پخواني کاغذ د جوړونې بهیر د ښودلو په حال کې دی مونږ هره ورځ کتابونه او اخبارونه لولو او ډېر کتابونه او اخبارونه چاپ شو او لا هم چاپېږي که د چاپ تکنیک نه وای اختراع شوی نو کتابونه به په لاس یو لیکل کېده دې کار به زیاتو کسانو او وختونو ته اړتیا درلوده او ښایي په دې بهیر کې به زیاتې تېروتنې رامنځته کېدلی که به 1400 کلونه مخکې چینایانو د تختو چاپي تخنیک اختراع کړی و د تختو چاپي تخنیک داسې و چې پر لرګینو تختو به یې خط خطاکي کړی و او په خطاکي شویو تختو به یې رنګ اچاوه او بیا به یې لیکنه پرې چاپوله د دغه ډول تخنیک نیمګړتیا دا وه چې زیاتو کارونو او وختونو ته به اړتیا وه او که تېروتنه به رامنځته شوه سمول به یې ستونزمن کار و له دې نه وروسته د چاپي حروفو په وسیله د چاپ تکنیک اختراع شو او یادې ستونزې یې لرې کړي د معلوماتو له مخې د شمالي سون په دوره کې یو مخترع چې پیشن نومیده د چاپي تورو په وسیله د چاپ تخنیک اختراع کړ او تاسې ګورئ زما تر شا دغه مجسمه د پیشن مجسمه ده دغه چاپي توري
له خطو په مستطیلو شکلونو جوړ شوی و. د هرې ټوټې پر یو مخ به خط خکاکي شوي او په اور په کلک او پوخ شوی و. په دې وسیله یې چاپي حروف جوړول او تولیدول. د چاپ په وخت کې به چاپي حروف یو په منظمه توګه او په وار سره په یو چوکاټ لرونکي اوسپنیزه تخته کې ترتیب کېدل. تاسې ګورئ داسې په منظمه توګه ترتیب شوی د چاپي حروف دي. بیا به د بلې اوسپنیزې تختې تر فشار لاندې دغه ترتیب شوی حروف هواریدل او بیا به پرې رنګ اچول کېده او په دې وسیله به حروف چاپ ته آماده کېدل. نو چینایان یوازې د پیشو لخوا اختراع شوی چاپي تخنیک له لارې کتابونه او لیکنه چاپ کوي بلکې هم له دې لارې انځوروي. تاسې ګورئ اوس داسې ټول انځور چاپي انځور دی او په لاس یو انځور نه. خو د پیشو لخوا اختراع شوی چاپي تخنیک د عصري چاپي تخنیک لومړی پلو و خو د دواړو تخنیکونو اصول سره نږدې دي. نو پیشو د چاپ په برخه کې ستر خدمات ترسره کړي دي. په دغه موزیم کې سیلانیان هم کولی شي چې په خپله له لرغونو لالوچارو کاغذ تولید کړي. راځئ چې له ما سره یې وګورئ. تاسې ګورئ داسې سیلانیان په دې ځای کې په خپله د لرغونو لالوچارو له لارې د کاغذ د جوړونې بهیر احساسوي. او په دې ځای کې هم یو بهرنی دوست شته. تاسې ګورئ دوی د ونو پاڼو او د بوس له لارې په خپله د کاغذ د تولیدولو په بهیر کې دي. تاسې ګورئ په دې ځای کې او د تختې د چاپ تختې دی او په دغه تختې باندې انځور حقیقي شوی او د رنګ ورکولو نه وروسته په کاغذ باندې انځور چاپولی شي. او دا یوه وایي تاسې کتلی شئ چې داسې تختې او د لرغونې چارو په اړه دي. ګرانو دوستانو زموږ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. څنګه تاسې د کاغذ او چاپي چارو د تاریخ او پرمختګ په اړه معلومات ترلاسه کړي. روژه مبارک. خدای پامان. 再见。